پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې کله تاسو جمعات کوئ بیا چې کله امام له رکوع څخه سر راپورته کړي سمع الله لمن حمده وایي نو ما ورته ربنا لك الحمد یا ربنا ولك الحمد یا اللهم ربنا لك الحمد فرق نه لري هر یو چې وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په دغه حال کې فرشتي هم ربنا ولک الحمد یا لک الحمد وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دلته د دې مقتدی او د فرشتو ربنا لک الحمد سره برابر شي په عین هغه حال کې ووایي چې په کوم حال کې فرشتي وایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ستا تیرې ټولې ګناوې الله در معاف کړي الله پاک ستا تیرې ټولې ګناوې چې دي هغه در معاف کړي څومره لویه خبره ده او څومره شانداره خبره ده او هره ورځ ما او تا 15 واره د دې لمانځه دپاره بلل کیږو او فرض یې بولو او کوو نو چې دغه لمونځونه ما او تا کوو او بیا الله پاک زما او ستا ګناوې په دغه لمانځه نه رارضوي یا یې نه رامعافوي نو خو معلومه دا سو چې لمونځ نه دی معلومه دا سو چې لمونځ هغسې نه دی چې څنګه الله او رسول ما او تا ته امر کړی دی حکم کړی دی و ما او تا چې دا وینا کړې ده نو بیا به هغه لمونځ به دې ډېره فایده هم نه لري نو چې دا ګورئ یو سړی سهار راشي تر ماښامه په بازار او په دکان کې ګرځي او تر ماښامه یو روپۍ پیدا نه کړي یا یو روپۍ دی قرضه ادا نه کړي نو خو معلومه سوه ورځ ټوله ضایع سوه دا زما او ستا و لمانځه ته چې ما او تا کم وخت ورکړی دی نو خو چې زما او ستا ګناوې معاف نه سولې الله پاک ما او تا ته جنت را نه کوي نو خو معلومه دا سوه چې لمونځ هغسې لمونځ نه دی لمونځ هغسې لمونځ نه دی الله دې را نصیب کړي عزیزانو 2 رکعاته نفل کوي 2 رکعاته لس مه کوه د الله په دربار کې په شمار نه دي رکعتونه که دې 100 رکعاته وکړو دونه ثوابونه در کوم که دې 1000 رکعاته وکړو دونه نه یو سړی به 100 رکعاته وکړي نفل بل سړی به 2 رکعاته وکړي دا 2 رکعاته به د پیغمبر علیه السلام پر طریقه یي دا 2 رکعاته به پر سنت طریقه یي هغه 100 به پر هغه لاره نه یي نو د دغه 2 رکعاتو په باره کې د الله رسول فرمایي غفر له ما تقدم من ذنبه پخواني ټولې ګناوې الله در معافوي یا وجبت له الجنه ستا دپاره پر دا 2 رکعاتو الله پاک جنت چې دی هغه واجب کړی دی لمونځ به سم کوو زموږ اکابر زموږ مشران زموږ علما چې به څنګه لمونځ کوئ هغه بیا پر هغه لمانځه الله جنتونه هم ورکړلو موږ هغه لمونځونه کوو چې دومره ګناهګاره نه یي چې لمونځونه مې نه یې کړي چې ویې کو تر هغه ګناهګاره سو ولې ولمانځه ته مې په کم نظر وکتل الله دې مو وساتي الله دې مو وساتي